چې موږ سره غریزې علاقې ته سپوږمۍ تللې وه ته نه وې تللې نو زما امتحانونه و که نه ستار خانه و کشماله بیبي چې د کومې رشتې په تکل کې دي هغه د سپوږمۍ ده ستا نه کشمالي بیبي ته زما د منې کولو باوجود ستا بابا ووي چې ستا بله خور هم شته چې په ولایت کې ده او ډېره زر به راشي خو بچې هغوی ته دا پته نشته چې ستاسو د دواړو شکرونه یو شانتي دي زموږ عزت ستا په لاس کې دی سپوږمۍ خو به 2 کاله پس راځي بچې ستاسو دواړه یو شان شکلونه دي یو شان د تعلیم یافته یې بچې سپوږمۍ نه صحیح ته صحیح ډېره ښه رشته ده چې دا هم د ګوتو نه ونډځي بچې وږمې دا یو راز دی چې ته به همیشه دپاره په خپله سینه کې ساتې بابا خو دې نه مني ما ډېره په ګرانه رضا کړې دی بچې وروستو کې به ستار خان راشي ستا د ژوند فیصله به کېږي ستا د اجازت ضرورت دی بچې اولاد ډېر خوږ شی دی بچې موږ چې څه کوو ستا د خوشحالۍ دپاره یې کوو ستار خان خو تا لیدلی دی که نه ډېر ښکلی ښایسته او مالداره ځوان دی بچې په غریزه علاقه کې ستار خان سپوږمۍ لیدلې وه خو هغې سره ډېرو خبرې نه وې شوې او نه ورته د سپوږمۍ د نامې پته وه اوس هم بچې د سپوږمۍ خو دا مالداره او سرمایهدار خلک ډېر خوښ نه وي موږ غواړو چې ستا ټول خواهشونه پوره شي موټرې بنګلې شان او شوکت کوم چې د ستار خان په کور کې ستا په انتظار دي بچې وږمې بچې ټیک ده بچې بچې پایوس کښه او بیا وده شه توتی هم په لاسو کې د حضور نشته مړه کله چې ته په فلمونو کې هم که نه هلته یو مالشي و همداسې چاپي به یې رالو که داسې چاپي به یې رالو که چې هټ ګوډ به یې راله چاپي کو او ستا چاپي خو داسې چې هسې په اوږو د راله لاسونه ایښي وه خان
زه ستا د میخو نوکر یم زه مالشي نه یم او که مالشي ته زړه کېږي که نه نو زه بیا د کلي نه راولم ها اوس راله خرچې زیاتې پرېږده مړه هسې هم چې څوک د ډېرې چاپیا مخته شي نو بیا ولې د شپې خوب نه ورځي خو په دې چاپیا خو هم زه ته عادت کړی ما اوس دې په لاسو کې زور نشته خان ویم خپله وې خو زما نه اوري ښه پوه شوم دا والا څه به یاد ساتې خان دا خو 5 روپۍ دي دا خو نن سبا فقیران هم ناخلي دا ما تاله د فقیر د ورکولو دپاره نه درکړي نه خان فی الحال لا 5 روپۍ هم ډېرې دي تنخوا سره مې کېږدم برکت به پکې پیدا شي خو خان یې ورته پوښتنه نه کوم چې د غواګانو میخو سره د اس څنګه واخیستو ولې خان سوالني وه پکې څه خان پام کو ګورې 100 روپۍ نه شي که راګوزار شو که نه خان نو زاړه هډوکي د ګوره هډوکي دې بد شي بیا به نه ټیک کېږي زه بوډا نه یم ویم اوس هم تا نه ښیم سم دم یم ځوان یم ویم چې زه کله اکټر وم که نه نو وایم هغه وخت کې به ما د اسونو ډېر زیات شوق لرلو ویم ریس کورس ته به تلم ریس کورس ته خان دا ریس کورس کوم ځای دی ښه د آسونو منډی یادې د اسونو منډی نه سړیا هلته ویم خلک اسونه ځغلي اسونه شرطونه پې لګوي او کوم اس چې اول نمبر راشي که نه نو هغه ته بیا ډېر ډېر انعام میلاویږي لکونه روپۍ ورته میلاویږي اورې که نه اوس پوه شم خان ته د آسونو په منډه کې مې حصه اخېسته پوه شي خو سړي له ماغه هوښیار وي ویم دا زړه خو مې وایي که نه چې دا چوکه درته ونیسم او ډډې پټډې دې واړو به زه ورشه بړه میخو ته ګیا مې واچوه ځه که نه لا مخته مې بخیر پنجرې توتي زه ورځم بچي دا زما غریب حاله ده بچي راځي راځي थैंक यू सर د وږمې بوري راشه که نه अस्सलाम वालेकुम आंटी وعلیکم السلام بخیر علي بچي سترخان دې وپېژندو دوی یا بل ورځم راغلي خو مونږ کور کې نه یو ما ته وږمې ویلي بچي مونږ د خپل لیدلو ورغلي وږمې ویلي چې تاسو راغلي کینه بچي थैंक यू जी थैंक यू ښه سترخانه دا راته وایه بچی چې زموږ کور ته څنګه معلوم شو ښه رښتیا ما ته خپل کارت درکړی و که نه رښتیا ستاسو خور بي بي هم راغلې وه आओ जी दरअसल ستاسو کارت جی مانه روک شوی و ما ستاسو د کور معلومولو ډېر زیات کوشش وکړ خو ستاسو د کور پته مې معلومه نه کړې شوه دا خو جی د وږمې رزلټ په اخبار کې راووتلو جی نو بیا د اخبار والو دفتر نه جی ستاسو د کور پته ولګېده خو سر تاسو نه زما یو ګیله ده تاسو ته خو جی زما د دفتر او د کور دواړه پتې معلومې وې تاسو هم رانهلې ګیله دې په ځای ده بچي اوس به که خیر دومره زل درشم چې رانه به تنګ راشي خدای دې نه کړي چې زه به په تاسو تنګ شم زه خو چې د مشرانو خاص کر د ټیچرانو ډېر زیات قدر کوم ځکه چې زما په کیریر کې د یو ټیچر لوی لاس دی بچي ټیچر اصلي معنو کې هغه ټیچري چې خپل شاګردان لکه د اولاد ګڼي رښتیا بچي دا دې راته ونه سترخانه چې تا نه زما هغه کارت څنګه ورک شي موږ چې د غریزې علاقې نه واپس راتو نو موږ د سیند په غاړه ودرېدو او ما د سیند په غاړه مخلاص مینځل جي او کارت په اوبو کې پرېوت ما بس جي ټوبم کو او دا جي خپل ملګری دوست مې نو راسره جي هغه بیا راټینګ کړم بیا جي په بل ورځ مې په اخبار کې د وږمې رزلټ جي ولیدلو تاسو نامه مو سره و جي نو بس د اخبار والا نه مې تاسو د کور پته حاصل کړ سترخانه بچي زه خو ستا د اړه د اخلاص څخه شکرګزار یم چې تاسو زما د غریب کور ته راغلي بچي زما ډېره مختصره فیملي ده 2 ملوریانې دي وږمه او سپوږمۍ سپوږمۍ په بارمل کې ده دغه زما د غریبۍ کور دی او وږمه په سوشیالوجي کې په یونیورسټۍ کې اول نمبر راغلی دا خو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده خو سر تاسو به جي اوس زما دفتر ته خامخا راځئ زه به انتظار کوم جي ضرور ضرور یو منټ زه راځم بچي هلو ها
آنټي تاسو څنګه یې؟ زه بالکل ټیک یم بچې. مونږ خو به ته هر وخت یادولې، بلکې مونږ په دې انتظار وو چې ته به مونږ کله راځې. بلکې که رښتیا را باندې وای نو ما خو د وږمې پلار ته څو ځله ووي چې ملاقات له ستا دفتر ته درشي. زه خپله حاضر شوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you. You're welcome. بچې دا مالې که نه. Thank you آنټي. بس زه به وخورم جي. آنټي زه تاسو له یو اهمې خبرې له راغلی یم. زما مور خدای بخښلې ده یو خورکی مې د تاسو کره راغلی و جي. پلار مې په بهر وطن کې دی. زه تاسو کره نن دې له راغلی یم چې زه غواړم آنټي چې زموږ دا دوستي په خپلوۍ کې بدله شي. زه د ځان دپاره د وږمې رشتې غوښتلو له راغلی. بچې لور خور د پردي کور وي، یو ورځ خامخا د بل کور ته رسخېږي. خو د دې خبرې فیصله به د وږمې پلار کوي. کینه بچې کینه. بچې په مونږ او تا کې د ځمکې اسمان فرق دی. نه پوهېږم چې ته موږ سره په دې خپلوالۍ کې څنګه تیار شوې. ګنې نو تا دپاره خو د رشتو کمی نشته بچې. انکل بچه چا قسمت چېرته شوي نو همالته دغه رشته کېږي. زما قسمت به تاسو سره تړلی و. انکل که تاسو ته منظوره وي نو زه به خپله خور د نیټې دپاره راولېږم. بس مونږ ته به ستاسو د ټلیفون انتظار وي. بچې مونږ له به لږ وخت راکې، مونږ به پرې سلام وکړو. او بله دا ده چې تا خو به دا خبره اورېدلې چې وایي واده اساني خو ټک ټوکې ګرانې. نه جي ما ته د هېڅ ضرورت نشته دی جي. ما ته جي بس ستاسو د مینې او محبت ضرورت دی. سازو سامان جي سازو سامان زما بالکل نه دی پکار. ښه ده انکل که ستاسو اجازت وي نو زه به اجازت وغواړم تاسو. ډېره ښه ده. خو انکل تاسو به زما دفتر ته خامخا راځئ. انشاءالله. زه به انتظار کوم ګورې. ضرور انشاءالله ضرور. اوکې آنټي الله په امان. پلیز. مخامخا. غوښو د څه نه چې زه یېرېدم. تاسو دلته په کلاره ناست یې او هلته د وږمې رشتې کېږي. د هغې رشتې دپاره د غټو غټو کورونو نه خلک راځي. د کور نه بهر یې لوی لوی موټرې ولاړې دي.
تا ته څنګه پته ولګېده تا ته چا وویل هر څه ما په خپل سترګو ولیدل یا لکه ته مونږ باندې کړی نه وي چې هلته به نه ځې زما د تره کور دی هلته نه ما څوک نشي منې کولی خدایا خدایا نو ته په دې ولې نه پوهېږې چې مونږ تا هغه ځای نه ولې منې کوو ځکه چې هغوی د خپلې لور سره ستا رشتې ته راضي نه دي دا ټول ستا د بابا قصور دی ستا جوړې رضا نه ده او بابا مې ورته کلو خبره نه کوي د بابا مې سکر ور دی زما تره دی اخر د بابا به دومره خبره هم نه مني بچې رشتې په زور نه کېږي زموږ چا سره زور خو نشته که نه ته په خپله خپل ګریوان کې ګوره چې هغې تا له د خپلې لور رشته ولې نه درکوي نه هغوی سره کوم داسې ډېر دولت دی د تره مې دغه لږ غوندې پنشن دی او دغه یو کور خو د علم دولت ورسره ښه ډېر دی ګوره پلار یې تعلیم یافته دی لوڼه یې تعلیم یافته دي مور یې تعلیم یافته ده وږمه په یونیورسټۍ کې اول نمبر راغلی ده او سپوږمۍ د نور ډېر تعلیم دپاره ولایت ته تللې ده ته په دې خبره ځان ولې نه پوهې چې په داسې تعلیم یافته کورنۍ کې ستا غوندې بې تعلیمه سړی څنګه ځایېدی شي هغوی تعلیم ته نه دولت ته ګوري دا کومه رشته چې ورله راغلې ده دا د ښار یو لوی کروڑپتي کارخانهدار دی هغوی اوس په موږ څه کوي هغوی خو د شان و شوکت او د دولت لیواله دي بچې د هر مور پلار دا خواهشي چې هغې خپله لور داسې کور ته واده کړي چې ژوند یې ښه اوس ستا تره یو داسې سړي ته خپله لور څنګه حواله کړي چې هغه د بوډا پلار ګټې ته ناست دی ته کار شوی مورې خو اوس دا زما غیرت او ناموس دی وږمې ما ته ویلې ده هغوی اوس د خپلې خبرې نه رستو کېدی نه شي د وږمې واده به صرف ما سره کېږي بل هېڅ چا سره نه زما په جون به د هغې ډولۍ اوچته نه شي ودرېږه هلکه په قلاره کښېنه ستا پلار یو غریب مزدور سړی دی زمونږ چا سره زور نشته او که تا چا سره زور وکړو بیا زما په کور کې ستا ځای نشته په دې هلک نه پوهېږم څه شوي دي Yes, come in. Kene Miss Lily? Miss Lily, tasu the latest productions details study? जी सर दावा है Good. इसको figures ډېر زیات systematic دي ها او ډېر clear هم دي. Good, good. सर دا د کمپیوټر په نوي سیستم باندې شوی دی سر زه غواړم چې کمپیوټر ډپارټمنټ نور اپ ټو ډیټ کما ما یو څو کمپیوټرز لپاره چې د پرچیز سیکشن ته هم ډیمانډ ورکړی دی Good, good, good. بیا هم که تاسو څه مسله وي نو تاسو ماته راتلی شئ کمپیوټر ډپارټمنټ زموږ د کمپنۍ اهمه حصه ده او نن سبا خو د کمپیوټر نه بغیر څوک قدم هم نشي اخیستی آی تھنک سر ایکسکیوز می بل ورځ تاسو ما د سیند په غاړه لیدې وې هغه زموږ مس نغمه بیبي د هغې تنخوا سیوا شو نو هغې ټریټ راکړی و زه د خپل ښه ورکر خبره رد کوم نه او تا چې مونږ لیدلي و لیلی نو راغلی به وې که نه ډېر ټیسټي فش پوخ شوی و سر زه بغیر انویټیشن خو نشم درتلی خو سر تاسو ډېر ښه وکړل چې د هغې تنخوا هم زیاته کړه سر هغه ډېره زیاته مظلومه ده ډېره غمجینه ده سر د هغې خاوند په یو حادثه کې خدای بخښلی شو هغې خو ما ته داسې څه نه دي ویلي بلکې د هغې د خبرو نه خو داسې معلومېده چې د هغې ډ واده نه دی شوی خو سر تاسو ورته هېڅ مه وایئ ګینې ابه نور هم خفه شي نو نو دا د هغې پرسنل لایف دی آی هیو نتھنګ ټو ډو وذ اټ اوکې دراصل سر هغه اوس بل واده کول غواړي هغه یو داسې سړي سره واده کول غواړي چې هغه ډېر زیات مالدار وي د هغې چې کوم ایکس هسبینډ و هغه په یو فیکټرۍ کې ورکر و Strange. Anyhow, ستاسو پروګرام دی دغه نوی کمپیوټرز چې کوم آرډر تا ورکړی و د هغې څه سچویشن دی څه پروګرس دی سر پرچیز سیکشن والا وی چې یو څو ورځو کې به تاسو ته کمپیوټرز رورسي داسې وکړې مس لیلی چې کوم هغه زاړه کمپیوټر دی که نه هغه په یو بیله کمره کې انسټال کړي او ټولو ورکرز ته په هغې باندې ټریننګ شروع کړي موږ ته په کار دی بلکې زموږ ټول ورکرز ته په کار دی چې په کمپیوټر باندې چل زده کړي
سر دا خو ډېر ښه سجیشن دی زه خو نن به دیوانې کار شروع کوم ګډ دا راته ووایه چې ستا بابا څنګه دی بابا ښه دی بلکې هغوی خو ستاسو بابا هم ډېر ښه پیژني ستاسو بابا سره ډېره ښه دوستانه وه بابا وی چې په هغه ورځو کې تاسو ډېر زیات وړوکي وی داسې وکړئ چې بابا ته مو ووایه زما دفتر ته خامخا راشي ښه په ما باندې د خپل بابا پخواني دوستان ډېر زیات ښه لګي اوکې مس لیلی تھینک یو ورځئ کار کوئ سر خبره مې زړه ته راغلې ده ویم چې ویې کوم که ویې نه کوم خبره او ستا په خوله کې چې دا خبره ټینګېږي وایه څه دې په زړه دي خبرې خو سره ډېرې دي خو په مختصر الفاظو کې به درته ووایم سترخان صاحب او نغمه بیبي دواړه آوټینګ له تلي وو نغمې بیبي ولې ټریټ ورکړی و او سر دواړو د سیند په غاړه کبان خوړل دا خو یوه نوې خبره ده او ډېره د حیرانتیا خبره هم ده ستارخان خو چاله دومره لفټ نه ورکوي خو هسې عقیله دا ټریټ په څه سلسله کې و سر تاسو ته خو پته ده که نه د نغمې بیبي تنخوا زیاته شوې ده ها چې چا وله تنخوا زیاته کړې وه همغلې ټریټ ورکړو او مونږه زمونږ ډول څوک تپوس نه کوي او سر یو بله خبره خو په هغه وخت مسللي هم هلته لیدلې شوې ده ها مس للو جوړه دواړو جاسوسي کوله او تا د درې واړو جاسوسي کوله سر زه هلته چاوسیلی نوم ته دی زه خو د خپلو خپلوانو سره د سیل سپاټۍ دپاره د سیند غاړې ته تللی وم او هلته مې ټول په خپلو سترګو ولیدل سر دا څنګه چل دی تاسو ته اړو څوک لفټ نه درکوي چپ شه ډېر به سر وخت خپل کار سره کار ځه ورشه موږ د خیر غواړو دی پې غوسه کېږي داسې کیسه ستارخان خو خپل سټاف سره دفتر نه بهر خبرې هم نه کوي هغه څنګه یوازې نغمې سره سیند غاړې ته لاړو نغمې بیبي چې کوم جال خور کړی و په هغې کې کامیابه شوه ته یې یوازې پرېښې اوس لاسونه مړه وړه بیبي ته خو راته به ویښه وده ښکاري ولې خوب دې پوره شوی نه یې څه هسې سترګې مې ورغلې وي بیبي د دفتر په کرسۍ خوبونه نه کېږي خو په خپل کور کې مزه کوي ویم چپ شه هر وخت یې فضول ګڼېږي په سر راته ختلی خپل کار سره کار لره کار دا دی بیبي چې دا فایل سترخان صاحب را کړی دی او ته سهاره راسه ډېر غوسه ښکاري وعلیکم سلام وعلیکم سلام جی ستاسو څه خدمت کولی شم او دې لوښو کې څه دي دا بابو صاحب رمیش کمال دی رمیش کمال ته دې نه پېژنې ولې دې د هندوستان نه راغلی دی څه د هندوستان نه خو ډېر پخوا راغلی و د هندوستان د بایسکوپ لوی اکټر و اکټر بایسکوپ دا خو زه نه پېژنم ما
ته سینما هم نه پیژنې په سینما کې چې کوم فلمونه چلي د هغې لوی اکټر و فلمونه خو زه ګورم خو دې ما چېرته نه دي لیدلي د ما پخوا فلمونو کې کار کولو او اوس څه کوي او اوس یې غواګانې میخې ساتلي دي معافي غواړم تاسو فوراً بهر وځئ دا د میخو غواګانو ځای نه دی دا د ستارخان دفتر دی او دا لوښ هم ځان سره زر والې شابئ شابئ زر وځئ د ځان خیر غواړه د ځانه ویم چېرته ته دې دفتر نه ونه دی تا ته پته شته چې موږ چاله راغلي یو د دې دفتر مالک ستارخان صاحب لا او زما لور لیلي ستا سره ده دلته داسې وایې که نه دا راته ووایې چې چای بس کې او که شربت یا مامون صاحب ویم په دې دواړو به دې مالو رانه شي مخکې شربت او بیا چای هر څه ډېر دي جي هر څه دا ډېر پرېږده زما لور ته ټلیفون وکوې بابا دې راغلی په دواړو سترګو ولې نه جي هلو جی ستاسو بابا راغلی دی جی جی ټیک شو جی ټیک شو هغې راځي جی او دې لوښي کې هم سره وړي دي ته د پیاو لوښي هم نه پېژنې پیاو دي پکې پی او سوچه پی تا چې د سوچه پی په سترګو لیدلي دي اورېدلې مې دي خو لیدلې مې نه دي چېرته हेलो बाबा बाबा तاسو بچې څنګه یې ښې بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام बाबा ठीक है सदी دا پیری بچې سوچه پیری راځه باندې اوچت شبا شبا راځه यो खराब है राधे बाबा राधे ठीक شابه کنه شرطه پاتې شوې ها बाबा تاسو څنګه پیښه وکړه بچې ډېره اوږده شوې وه لیدلې مې نه وې نو ما ویې راشي چې لږه وګورم او باماجي څه بل کار پسې مو راغلی و هغه د روحاني هېر شو او رښتیا وایي د ښار په منډۍ کې د اسټرالیا غواګانې راغلي دي وایي په یو وخت باندې شل سره پی کوي ریشه د پی نه رایشو بچې دا سوچه پی مې درله روړي دي که نه په فریج کې به یې کېدي 2-3 ورځې به دې په کار شي دغه او رښتیا هغه ستا بس ستارخان چېرته دی په میټینګ کې دی چې کله اوسګار شي نو ستاسو ملاقات به ورسره وکړم د ستارخان باباجي د ما ډېر ښه دوست و زما فلمونه به یې کتله پخوا به چې زه دلته دفتر ته رالم که نه نو خلکو به خپل کارونه پرېښو او ما ته به یې کته زما نه مې اټوګرافونه اخیسته خو های دا څه بېقدره زمانه راله اوس خو ما لا څوک لیفټ نه راکوي خانجي هغه ستاسو زمانه بېله وه اوس بېله زمانه ده ستاسو د زمانې خلک اوس نشته کنی ډایرکټران پروډوسران برابرې ګرځېده اورې که نه مینتونه مې راته کول خو ما به ورته انکار وکړو ویم د روپو بنډلې به یې راپسې راوړې وې بچې ویم زه به هغه ستارخان سره میلاوېږم او بیا به د میخو منډۍ ته هم ځم که نه بابا مخکې به کور ته ځو هلته به ارام وکړې روټۍ به وخورې بیا به ستار صاحب سره زه تاسو میلاو کړم د منډۍ د تګ دپاره به هم ستاسو انتظام وکړم ښه ده بچې چې څنګه ستا خوښۍ نو خانجي بس زما هم دا خوښه ده زما به لږ ارام وکړم بسه هسه نیغ کښېنه یو خور وخت یې ته ستړی یاره خانجي ماشین خو ته څوک ارام ته نه پرېږدي زما ګورې ارام طلبه سړی نه خوښه د ځان غونته چست و چابک سړی مې خوښي गुड मॉर्निंग नगमा बीबी اوه ډېر ورځې پس دفتر ته راغی زما په خیال چې ډېر زیات بیزي बिजी जना बिजी होते خو ټوله ورځ خپل دفتر کې ناست یم البته نن سبا ستا زیات وخت د خپل دفتر په ځای ستارخان صاحب په دفتر کې تېرېږي زه څه وکړم زما جواب هم داسې دی روزانه څوک نه څوک ډیلیګیشن یا ویزیټر را روان دي او د هغوی د دوام او قیام دپاره
زه د ستار صاحب نه باقاعده پرمیشن اخلم ځکه چې زما کانټیکټ زیات هغې سره وي خو نن تا له مبارکباد له راغلی یم چې تنخوا دې هم زیاته شوه او ګریډ هم هسې نغمه بیبي د په کوم زیارت دې ګوتې کېږي دا ټول زما د محنت او د کار نتیجه ده او ستار صاحب زما د کار نه ډېر زیات خوشحاله ځکه یې خو ما ته ترقي هم راکړه تنخوا مې هم زیاته شوه په دې دفتر کې خو نور ورکران هم شته ډېر محنتین دي او کارکردګي هم ښه ده د هغې تنخوا ولې نه زیاتېږي ستا مطلب څه دی مطلب دا چې ستار صاحب په تا باندې سبا ډېر زیات مهربانه دی دومره مهربانه چې استاد سره سیند غاړ ته سیر سپاټۍ له هم ځي ښه نه تا ته پته ولګېده ها او ستار صاحب ما سره سیند غاړې ته تللي ما ورته انویټیشن ورکړی ځکه چې د هغوی د سیند د غاړې فش ډېر زیات خوښ وي تا ټریټ صرف ستار خان دپاره او که نور چا هم پکې نصیب شته مونږ هم په لارو کې پراته یو ستار صاحب زما باس دی زما محسن دی او زه ټول دفتر ته خو ټریټ نشم ورکولی یعنې ستا نظر کرم صرف او صرف په ستار خان باندې دی کیر چاپېره ته نور څوک نه ښکاري نغمې بیبي ته چې څه خوبونه وینې که نه هغه چرته هم نشي پوره کېږي ستا په جال کې ستار خان نشي ګیری دی ستار خان بل چا ته جال خور کړی دی ستا مطلب څه دی مطلب دا اوس ستار خان د اواز چون نه تنګ راغلی دی کور آبادول غواړي او بله ورځ یې کور راغلی او رشته یې والکته هرو چې یو کور کې د واده خبرې روانې دي ډېر زر به ته په خپلو سترګو ستار خان په دندې باندې څېره تړلې ووینې چېرته لاړې تا خو نه د چا او نه د کافي ساتو کو اسونو ته یې نالونه وهل چې د خان او خپې اوچاته کوي نغمې بیبي خپل څادر سره خپې وغځوه که څادر نه یې خپې بار کړې که نو سر د لاندې به راګوزار شي څه چل دی د سهار راسې پریشانې لږ په کلاره کښېنه په کلاره چېرته کېناستی شم ستا خبرو بې قراره کړې وای ما څه ویلي دي نور به څه وې چېرې عمر کې مې دروغ نه ویلي او تا را باندې وې ګوره دې کې د دروغو څه دي تا خو صفا صفا ووې چې زموږ دوه لوڼه دي یوه کور ده او بله بهر ملک کې سبق وایي ګوره ستار خان غلط فهمی کې دی چې وږمه ګني سپوږمۍ ده چې په غریزه علاقه کې لیدلې وه دونه لویه خبره ته نه موږ پټه ساتلې ده او نه که چېرته ورته پته ولګي نو بیا به زموږ څه پوزیشن پاتې شي د دې خبرې سوای زما نه او تا نه هېڅ چاته پته نشته باقي پاتې وږمه شوه نو هغه ما پوهه کړې ده نو بیا به ستار خان ته څنګه پته لګي ها د دیوال نوم غوږونه دي د دې خبرې زموږ نه علاوه زما رور ته پته ده زما ورندار ته پته ده هغوی خو موږ ناس هم خفه دي د وږمې په تمه دي چې ته چاته حال نه وې نو چاته به څنګه پته لګي ها او بیا دواړه زموږ لوڼه دي یو شانتي شکل دی دواړه تعلیم یافته دي نو چې په دې کې اوس ستار خان فرق نشي کولی نو زموږ څه قصور دی ها قصور د هغه نه زموږ دی موږ ته دونه لویه خبره پټه ساتلې ده خلک د اولاد دپاره څه نه کوي که ستار خان ته موږ صفا صفا خبره کړې وې نو نقصان به چاته و ها وږمه هم زموږ لور ده زموږ د زړه ټوکړه ده د هغې خوښه زموږ خوښه ده
د زړه په رنځخته ده او که سترخان د خپلې خبرې نه په شا شو نو ته خبرې د وږمې زړه ته به څومره خفګان ورسي او دا خو تا ته پته ده که نه چې خفګان د وږمې د وجود دپاره زهر دی زهر نه ته به د خپله لاسه خپلې لور له زهر ورکې او د مرګ خونې ته یې ودرې خو څه وکړم سبا زړه نه مني سمیر مې نه مني په خپل زړه باندې خاټ کاڼې کېده او د خپلې لور دپاره هر څه هېر کړه اشنا خیر و مغاو شو چې زما خیال دا خلکو په وهم او ګمان کې هم راته چې زه به د هغې کور ته لاړ شم د هغې مور او پلار خو دومره خوشحال وو چې په جامو کې نه ځایېدل د هغه جینۍ نوم محمد او وږمه خو جینۍ خو د مور او پلار نه زیاته خوشحاله وه یا و دې که ته زما د دولت څو زما د شان او شوکت څو زما د ښایسته ځوانۍ څو او د دولت زور خو ډېر زیات وي خو دا راته ووایه په څه اراده چې تللی وي هغه به پوره هم شي او که نه پټو سترګو یا په پټو سترګو حسن الله خان ته به د خپلې لور دپاره د دې ښه رشته چېرته میلاو شي او د هغوی خو جوړ قسمت راویښ شو چې د ښار د ټول نه لوی کارخانهدار او مالداره سړی په خپله د هغوی کور ته رشتې دپاره تللی و خو یار یو خبره ده موږ چې هغه غریزې علاقې ته تللي وو نو دې جینۍ خوړو تا له څه اهمیت نه و درکړی تا سره خبرې هم نه وې کړې تا ته یې نامه هم نه وه معلومه او ما ته د دې جینۍ د کړو وړو نه داسې ښکارېدل چې هغه ستا د دولت نه شان و شوکت نه د ځوانۍ نه د دې څیزونو نه متاثره نه وه نو بیا اخر دا دومره لوی چین څنګه راغی اشنا چې څوک خاموشه وي چپ وي نو هغه هم نیمه رضامندي ده مای ډیر زما په خیال هغه په دې رشته باندې پوره راضي ده خو که مونږ خبره کوو نو د هغې مور او پلار سره به کوو ټیک ده که نه ډایرکټ به هغې سره نه کوو آخر د دنیا دستور دی یار نو بیا دا د دنیا دا دستور به دې زر پوره کړی و که نه خبره به دې پخه کړې وه خبره به ورسره زما خوراکی پوره کوي هغې ته ما ټلیفون کړی دی هغه به ورسره د واده نیټه کړي زه ښه ده چې ستا د زړه مراد خو پوره شو که نه تا چې څه غوښتل هماغه وشو خو دا راته ووایه اشنا چې ستا خیالات مخکې داسې نه د ډېرو خپلو خپلوانو او د مالداره سیټانو لوبیانو تا سره واده کول ته تیار یې نو بیا د پوڼو نه دومره لاندې ولې راکوي شوې د دې نه نیم خبره اشنا چې دا څه وشو ما کې دا دومره تبدیلي څنګه راغله بس په دې پوه شوم چې د مینې مخکې دن دولت شان شوکت هېڅ شی نه دی ښه دا اشنا د واده ټول انتظامات ستا په لاس زه به په یو څو خالي چکونو باندې دستخط وکړم او وګوره چې د واده انتظام ګورې ټاپ کلاس وي ښه د دې فکر مه کوه دا کار اوس زما دی خو په دې خوشحاله شومه چې دا زنځیرونه اوس ستا کور ته واچولی شو تم کور ودانې شوې